السلام علیکم. جاوید بختیار یم. څنګه کولی شو په ایکسل کې یو پرمختللې حاضري جوړه کړو؟ فار ایگزامپل دا ما سره ده، دلته زه اس نیم لیکم. دا اس فادر نیم دی کنه، دلته احمد. دلته غواړم سټرډے سنډے منډي ټیوزډے واچوم کنه. نو د دې لپاره کورنټ ډیټ ان ټایم اچوم. نو کورنټ ډیټ ان ټایم شارټکټ کې د کنټرول کلون یا کنټرول سیمی کالن دا کمپیوټر کورنټ ډیټ ان ټایم راکوي. زه غواړم دا انکریمنټلی ډریګ کوم هارزنټل، نو دا ډریګ کوم. دلته یو مهمه خبر دا ده، ما سره زه غواړم کالم سایز د حاضري لپاره کم کنه. نو داسې کالمونه زه سلیکټ کوم او بیا راځم فارمیټ ته، او بیا فارمیټ ته چې رالم بیا راځم دلته کالم ویت او کالم ویت ورته سلیکټ کوم 4 5 صحیح ده، کالم ویت 5. او هغه نه بعد راځم زه غواړم دا ټول بارډر کې واخلم کنه، دا سلیکټ کوم او بیا راځم سلیکټ کوم او بیا بارډر ته راځم آل بارډر. دلته لیکم کنټرول کلون ډیټا چوم او دا خو ډیټ ته ما سره کنه، نو دا ډریګ کوم. کله چې دا ما داسې زیات کو نو په دې کې زه وایم د هرې ورځې نیم باید راشي، لکه ټي ایکس ټي یو فنکشن ده، هغه کې یو پارامتر یا په اکسس په نورو کې فارمیټ یو فنکشن ده چې هغه ډیټ نه یو فارمیټ راته باسي. کنټرول 1 یا دې ځای نه کلیک ور باندې کوم، کاسټم فارمیټ ته راځم. دې ځای کې چې کله کلیک ور باندې وکړو بیا راځم کاسټم فارمیټ ته او بیا راځم دلته زه ورته وایم ډے په درو تورو سره وښایه، یعنی همداسې ډیزاین کې وینزډے به ډبلیو ای ډي شي او که 4 ورته ورکړم کمپلیټ مکمل به نیم شي. زه ورته وایم نه درو کریکټرونو سره یې ښایه او بس دا څنګه کوم اوکې کوم. زه غواړم کله چې ما سره په حاضري کې د جمعې ورځ راځي نو هغه کالم باید څنګه سي ما سره ډیلیټ سي. نو د ډیلیټ لپاره دا به زه څنګه کوم؟ دا خو په حقیقت کې کاسټم فارمیټ ده، دا د دې په فارورډ سایډ باندې پروت، یعنی په مخه باندې پروت فرایډے لیکل شوی، په بیک سایډ خو همدا ډیټ ده کنه. نو د دې لپاره چې دا مکمل ټیکسټ ته واړم همدا فرایډے په دې سیل کې مکمل موجود د ویډیو په ډول اچوم. نو زه به دا کار څنګه کوم؟ زه به داسې راځم زه ورته وایم ټي ایکس ټي فنکشن به کاروم او بیا به سیل انتخابوم او بیا به هم ډي ډي داسې اخلم که څو وینزډے راته وباسي. اوس داسې دله ما سره دا د ټیکسټ په فارمیټ کې ریټرن سوی ده، شی ده ټیکسټ فارمیټ کې ده او دا ټیکسټ فارمیټ نه ده، دا خو ډیټ فارمیټ ده. نو ډیټ فارمیټ کله چې موږ یو شرط ورته کارو نو هلته بیا کار موږ ته نه راکوي، ځکه په ډیټ کې فرایډے پیدا کول مشکل کار د موږ لپاره. نو د هغه باید د ټیکسټي فنکشن په اساس باندې د ټیکسټ فارمیټ وباسو. کله چې دا داسې نو دا څنګه کوم؟ داسې ډریګ کوم. کله چې دا داسې ډریګ کو نو کنټرول سی وهمه، کنټرول سی د کاپی لپاره وهمه، بیرته کنټرول آلټ وی وهم، کنټرول آلټ وی یا سپیشل ته راځم او بیا په دې کې راځم ویلیو سلیکټ کوم او بیا څنګه کوم اوکې وهم. کله چې دا کو بیرته دا څنګه کوم؟ کټ کوم، دا کټ کوم او په دې باندې څوړ کوم پسټوم او دا ریفرنس ایرر پیدا شو، دا څه کوم. اوس په دې کې چې هر ځای له ما سره هر ځای له ما سره فرایډے او فرایډے زه غواړم ډیلیټ کړم. کالم باید د فرایډے کالم باید ما سره ډیلیټ سي. زه غواړم د فرایډے کالم څنګه کم ډیلیټ کړم. نو د فرایډے کالم لپاره زه وی بی ای کاروم. هر ځای چې فرایډے ده هغه باید له ما سره ډیلیټ سي. نو ډیولپر ته راځم، دلته راځم او بیا دلته چې اخلم یو پروسیجر اخلم په موجول کې او بیا دلته راځم او دلته ثبت محمد په نامه جوړو. زه دا ټول ځای داسې ورته سلیکټ کوم او بیا دا سلیکشن کې زه یو لوپ اچوم. څنګه کوم؟ یو لوپ اچوم. لوپ څنګه اچوم؟ زه ورته وایم دلته یو ویریبل د سیل اخلم از رینج ټایپ کې، یعنی په دې
ویریبل کې به بیا زه سټوریج کوم د دې سیل ویلیو هر سیل به ځان ته سټوریج کوم بیا به کنډیشن په اساس باندې مقایسه کوم چې فرایډې سته که نسته که چیر فرایډې پکې پاینټ سو نور ډیلیټ کیږي به هغه کالم نو څنګه کوم زه ورته وایم فار each cell object لوپ کاروم in a selection کوم ځای چې ما سلیکټ کړی ده او زه راځم next cell یعنی سیل بلاک کوم دا کار خو مې وکړو اوس ورته وایم که چیرته په if cell dot value equal to Friday سره then که فرایډې چیرته پکې موجود وو په دې سیل کې نو هغه څه وکړه نو بیا څه ورته وایم سیل ډاټ انټایر کالم ډاټ ډیلیټ دلته اینډ همدونه کود بس خلاص دا ډېر وړ کود غواړي اوس دا فرایډې ده او دا فرایډې ده دا فرایډې به له ما سره ختمه سي هېڅ وخت به په تاریخ کې له موږ سره فرایډې نه پاتې کیږي نو په دې کلیک کوم او ډایرکټلی راځم ما سره وینزډے تر سټرډے سو ګوره سټرډے ترزډے او سټرډے تر مابین فرایډې راځي خو هغه ډیلیټ شوی